چې آیا دا پیسې موږ د خپلو اصلي پیسو زکات حسابولی شو او که نه که زکات به بیل ورکوو؟ هغه پیسې چې دوی سره جمع شوي هغه به زکات ورکوي. ژوند نه مې زړه تور شوی دی، کله چې زړه مې ډېر تنګ شي مرګ هم الله نه غواړم، په دې کې خو به زه ګناهګاره نه یم. ده کې به دین د وجې نه دا خبره نه کوي، تکلیفونه به تنګ کړي. یا الله ما ته ښه ډېر مال او دولت راکړي، که مې په مسجد جوړولو کې یا کوم خوار غریب ته ور نه که خپل مال را څخه بیرته واخله. جناب اشترس صاحب دغه استغفار دي 313 پیرې سار منځه پسې وایي استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. نو آیا دا کس یو څه اندازه پیسې د خپل ځان لپاره ایښودلی شي چې کورنۍ هغې پورې یوځي چې څوک کړوسي نه شوي؟ دا د شریعت نه حرامه ده که ما از بیدار کردنش به نماز صبح منصرف میشیم. آیا در این باره ما مسئول هستیم که او نماز نمیخواند؟ به سر شما رسانیدن دین است، ابلاغ دین است. بله سر. دیگه کار دیگه مخلوقات است که میکنه نمیکنه. چې د فحش فیلمونو د مخنیوي لارې چارې یا هم خاص ذکر او د شهادت ګوته په اتحیت کې په کومه کلمه پورته کیږي؟ اشهد ان لا اله الا الله. الا الله کې به ښکته الا الله کې به ښکته کوي. اشهد ان لا اله الا الله. وایي مجبوري کې دروغ ویل څنګه دي شیخ صاحب؟ وایي ما د ډېر دا چاره نه یار دا شا کړه ناروا د ضرورت په وخت روا شي. وایي که یو څوک درنه ورک شي او په تا باندې پیسې وي هغې سره به څه وکړو؟ که چېرته وارثه وي وارثه به یې خبر کړي. د خاوند د اصلاح لپاره یو عمل راته وښایي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دغه دعا دی د اللهم ربنا پسې وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زمونږ د سوالونو او ځوابونو له خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو وخت را رسېدلی ستاسو د پوښتنو او زمونږ د قدرمن میلمه د ځوابونو. خوشبختانه په خپرونه کې را سره یو ځل بیا زمونږ سره جید عالم شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره لرو. یو ځل بیا ستاسو را لېږلي سوالونه یې مخ ته ږدم او خپل ځوابونو ته منتظر شئ. بعضې قدرمن لیدونکو پوښتنې ما راخیستې وي خو بیا هم دوی ما ته میسج کوي چې زموږ پوښتنه نه ده ځواب شوې. کیدای شي هغوی په یو ډول لیکلي وي او ما دلته د وخت د کموالي دپاره لنډی راواخلم. نو پوښتنې انشاءالله ستاسو له موږ نه نه پاتې کېږي. هماغه وټساپ شمېره ده، هغې وټساپ شمېرې ته چې پوښتنې راولېږئ ډایرکټ ما ته راځي او انشاءالله ستاسو پوښتنې ځوابوو. بعضې پوښتنې داسې وي چې هغه راغلي وي خو هغه زموږ مخکې پروګرام ثبت شوی، نو بیا هغه بلې جمعې ته موږ راخلو او هلته ستاسو پوښتنې ځوابېږي. انشاءالله دې ته هېڅ تشویش او فکر مه کوئ. شیخ صاحب پیلوي د قدرمنو لیدونکو له پوښتنو. بسم الله پې وکړه. یو خور وایي زه چې د قرآن مجید ترجمه کوم له افغانستان نه انلاین یو مولوي صاحب زنګ وهي او کله چې زما میاشتنۍ مرضي راشي نو بیا ما ته قرآن کریم مورې راته راخلي چې زه دا سبق ووایم خو زه مریض یم. وایي دا خو به جرم نه وي چې مور دې راخلي غوږ ولګوي. غوږ چې ولګي مشکل نشته. ته خو ویې نه که نه ویلې منع دي. دا فقط ترجمې ته غوږ دي. او ترجمې ته دې غوږ دي. بله پوښتنه رالیږلې شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت الله. وی الله تعالی مو خدمات قبول که. وی د سپین چرګ فواید او خصوصیات څه دي؟ وی که راته بیان. اوس ټول سپین چرګان دي سره مبارکه غوڼ وطن پرې ډک دی که نه. او دا فارمي ټول سپین شو. پخوا به چېرته یو سپین و او که نه. نو چرګ چې دی یو شی دی پیغمبر رسول مبارک فرمایي وایي لا تسبوا الدیکه. وایي چرګ له کنځلې مه کوئ فانه یوقظ للصلاتې. وایي دا خلک مانځه ته راپاسئ. رسول الله مبارک وایي او بل دا سره سه بله فایده یې دا ده وایي چې کله دا چرګ اذان کوي نو فرشته ګوري. خر چې وانګېږي هغه شیطان ګوري. وایي هغې هلته به داسې وی چې خر وانګېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او چې کله چرګ اذان وکړي او سپین چرګ ښایسته یې که نه هر شی ښایسته خوند کوي مزه کوي که نه. پیغمبر د خدای فرمایي دې وخت دا ده ووایه اللهم انی اسألک من فضلک. وایي دا فرشته ګوري. څومره غټه خبره ده. طلاق مخکې د مخکې واقع نکاح ختم شو. نکاح ختم شو. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب. ویې زه دلته په اروپا کې د زړو خلکو په کور کې چې دولت ورته برابر کړي اوسېږي. زه د نرس په توګه کار کوم. دوی هم زاړه هم ناروغان دي او اکثر یې هغه ناروغان او زاړه دي چې حافظه یې له لاسه ورکړي وي او کله کله په شفاخانه کې چې نر او ښځه ناروغي جلا نه دي. دلته کار کول څنګه دی د اسلام له نظره؟ چې ونه کړي نو هم نه کېږي. نو جناب صاحب کار خو مزدوري ده که نه او صاحب او ضرورت دی.
نو دلته خو نرسان خو چې دی هغو ته اجازه شته چې کار وکړي، ځکه چې دلته خو دلته ستاسې وطن کې هم نرسان کار کوي، دا اوس هم نرسان کار کوي که نه. بلې هو الحمدلله خو اسلامي نظام دی، نو هلته چې دی خو ستا باندې ستا خپله خدمت د مریضانو کې مریضان خو تاله باندې دور بوج نه اچوي که نه. بلې همداسې ده. نو مزدوري کول خو مشکل نشته. ښه بله پوښتنه دا ده چې موږ د معاش څخه ځینې وخت پیسې ذخیره کوو، د هغې لپاره مو یو بیل اکاونټ جوړ کړی. یوازې د ذخیره کولو لپاره خو بانک په کال کې یو ځل یو څه کم مقدار پیسې د دې ذخیره پیسو لپاره رالیږي چې موږ ته سود ښکاري، خو زموږ هدف یوازې ذخیره کول دي. دا پیسې به موږ لیږو افغانستان ته د خپلو خپلوانو او یا بېوزلو سره مرسته کوو، دا کوم چې د سود پیسې دي. نو پوښتنه دا ده چې آیا دا پیسې موږ د خپلو اصلي پیسو زکات حسابولی شو او که نه، که زکات به بیل ورکوو؟ او نه، زکات به بیل ورکړي، د پیسو زکات هم نه کېږي، او دغه پیسې چې دي چې سود پیسې خو سود خو نه جناب زیرت صاحب، یوه غټه ګناه ده. الله دې موږ د سرو ته وساتي مسلمانان. د خپلو پیسې په بیل زکات ورکړي، چې هغه پیسې چې دوی سره جمع شوي هغه به زکات ورکړي، او کوشش یې وکړي چې دغه پیسې نه دي هغه وانه اخلي بیخي، او که اخلي یې که نه خو بیا سود کې راځي که نه. سود دی، نو سود کوي، ښکاره سود دی. ښکاره سود دی، چې سود دی هغه چې دی دوی باید وین اخلي، او که ضرور هغوی په زوره پې هغه کوي که نه ورکوي. بل ورته یو عالم ویل چې ما ویل چې یوې ښځې نه شوده اخېسته، شوده نه دي ویل چې ما ورته چې مور دې دغه کې د شوده اچولي، پۍ د شودو کې د اوبه اچولي، وایي چې ومولوي صاحب دا غواګانې چې اوبه نه څښي، دا کوم ځای له ځي؟ ما ورته ویل چې دا خو مسالې له ځي، هغه خو ادرار سره خالي کېږي که نه. وایي چې ښه، وایي دا دغه شي دا خو صحیح ده چې ادرار سره لاړې که نه، خو زه قسم خورم چې زه په دې شودو کې اوبه نه اچوم که نه. وایي ما ویل چې ځان مې چپ کړ چې قسم مې وخوړه شودو کې اوبه نه اچوم. وایي چې کور ته مې ویل چې دا خو ټوله اوبه دي. وایي چې ما ویل چې ښځې قسم وخوړه چې زه شودو کې اوبه نه اچوم. وایي نه، شوده په اوبو کې واچوئ که نه، شوده په اوبو کې واچوئ، شودو کې اوبه نه ګډئ که نه. په شودو مخکې دغه سطل ډک کړئ، غوا ته یې ونیسئ، په هغې کې شودو واچوئ. طریقه بدله ده، قسم ته لاره جوړه کړې ده. دا چې وایي چې یوه هیله ول جوړه شي که نه، دې نه هیله جوړه شي. هیله دا معنی چې دغه پیسې یو بل چا باندې راوباسي که نه، چې راویستی هغه سمدستي دغه د سود پیسې دي یو بل څوک، دا مسله ده. په تبدل د څه تبدل د ذات راځي. بلې دغه خپلې پیسې دا واخلي، بل چې پیسې دلته شماري که نه، هلته پیسې خو شماري چې بانک نه راوباسي، هغه د یو بل څوک هلته ودرېږي، هغې دې واخلي. پوه شوې؟ هغې چې واخیستې نو بس هغه دې بیا بېرته هم دې له ورکولی شي. چې بیا ورکړي که هیله وله جوړه کړي که نه. دا هیله امام محمد صاحب کتاب الحیل جوړ کړی، په دې کې روا او ناروا هیلې ټولې ذکر دي. نن څخه مې 4 کاله مخکې یو ملګري ته 20,000 ریلې ورکړې وي، یوې میاشتې لپاره قرض حسنه. اوس یې راکوي، خو هغه وخت کې 1000 ریله 6,500 افغانۍ کېدلې، چې اوس 1,10,000 افغانۍ کېدلې. اوس وخت 1000 ریلې 14,000 افغانۍ، چې 20,000 ریلې 2,28,000 افغانۍ کېږي. وی زما حق 14,000 کېږي او که 28,000. هغه پخوانی حق پې ځینې واخله، پخوانی ریلې څه چې ورکړي. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب، وی ورور مې تعلیم هم کړی دی، مکتب کې استاذه هم یم، دنیا وظیفې مې هم کوم، خو مخ او بخ مې بند دی، زه نه پوهېږم چې څه وکړم. ژوند نه مې زړه تور شوی دی، کله چې زړه مې ډېر تنګ شي مرګ هم الله نه غواړم. وی دې کې خو به زه ګناهګاره نه یم چې ځان ته مرګ غواړم. دې کې ډېره ګناهګاره پیغمبر علیه السلام فرمایي، وایي داسې وخت به راشي دا خفګانونه به ډېر شي. بلې صاحب. وایي لیس به الدین الا البلا، دین به د دین د وجې نه به سوال نه کوي. یو سړی به په قبر تجربه تېرېږي، وایي په دې قبر به څملي، فلتمرغ علیه، دې قبر باندې به څملي، به وورغړي. وایي لیتني كنت مکان هذا القبر، کاشکې د دې د قبر خاوند په ځای زه وی دې قبر کې. وایي لیس به الدین الا البلا، ده کې به دین د وجې نه دا خبره نه کوي، تکلیفونه به تنګ کړي. نو دا کله چې دا زړه کې اطمینان ختم شي جناب شرف صاحب، زړه کې اطمینان د الله په ذکر راځي، په تلاوت راځي، په مونځ راځي،
په اودس راځي بله صحیح. تلاوت کوه مونځ کوه که نه او د الله ذکر کوه چې زړه دې مضبوط شي بیا به مرګ نه غواړي او پیغمبر د خدای وایي څوک چې مرګ غواړي مرګ دې نه غواړي بیا دې که آخر مجبور شي داسې به وایي خدایه که ژوند راله ښیي په ژوند کې مې خیر نو ژوند راکړي او که مرګ مې خیر بیا مرګ راکړي داسې ویلی شي لیکن مرګ نه شي غوښتلی. بله پوښتنه راغلې وې سلامونه سیرت صاحب زه خپله د غاښونو ډاکټر یم ستاسې خپرونې اورم ډېر په زړه پورې دي مننه ترې کوو دی وایي چې مور او پلار راته بېحده دعاګانې کوي خویندې راته ډېرې دعاګانې کوي بیا هم وی کاروبار ښه کېږي نه په ژوند کې څه بدلون راځي مخکې به ډېر ښه کار روان و خو اوس دا 3 کاله ډېر خراب شوی دی 2 ځایه کلینیک دی یو کې هم یا 2 مریضان وي یا بیخي نه وي کرا هم نشو پوره کولی بچي واړه دي همزولې مې په ترقۍ روان دي که په بازار کې کوم هم مسله کې رانه پوښتنه وکړي چې کار دې څنګه روان دی زه ورته وایم چې ډېر ښه روان دی مور او پلار سره یو ځای یم 8 کاله زما د کلینیک وشو خو تر اوسه مې د مور او پلار لمن نه ده خوشې کړې د همغې د سوري لاندې ناست یو تاسو چې کوم ذکر هغه بله ورځ وښوده لا اله الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین وی هیله ده غلط مې لیکلی دی نو د ورځې 10 کرته یا 100 کرته یا 500 کرته وایم د شپې تهجد ته راویښېږم تر ټولو سهار کې مسجد ته مخ ته ځم د لمونځ وروسته یاسین شریف تلاوت کوم بیا هم د ژوند په مشکلاتو سره دی الله دې رحم وکړي او هر وخت چې دعا کوم داسې وایم یا الله ما ته ښه ډېر مال او دولت راکړي که مې په مسجد جوړولو کې یا کوم خوار غریب ته ور نه که خپل مال راڅخه بیرته واخله محترم سیرت صاحب په ډېرې بخښنې سره دغه موضوع په شخصي ډول ویل شیخ صاحب څخه راته وکړه او ما ته یې شخصي راولېږله خو وروره دا مې ځکه وکړله چې ستا غوندې موږ ډېر هېوادوال لرو ستاسو نوم ما نه دی اخیستی او ډېر هېوادوال چې له دغسې مشکل سره مخ دي ستاسو له برکته به د هغوی دغه مشکل حل شي شیخ صاحب راځه جناب سیرت صاحب دغه استغفار دې 313 پېرې سهار منځه پسې وایي استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه آسان ده استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه درس قضا کوي دي نه الله پاک به ارس فراخ ورکی ځکه دا د پیغمبر وینا ده من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب یا ورزقه من حيث لا يحتسب كما قال وی څوک چې استغفار لازم ونیسي خدا چې جناب سر چې وظیفه نن کې ثبت نه کې کنه نام لکه مداوم چې ته ډاکټر لذي مداوم چې ته روډي خوري مداوم چې کاروبار کې غرض نه کې په دې وظیفه کې غرض نه کې ها مستحب دوام په وکا بله څوک چې دا استغفار په ځان لازم کی نو الله پاک با د هر تنگسین الله د اخلاصي ورکی د هر غم نه بنجات ورکی بے حساب رزق به ورکی بے حساب دا استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه 313 پرې وای خزانه کې ټول مشکل دی خدای حل کوي ان شاء الله. ښه بله پوښتنه هم ده یو هغه دا چې که چېرته یو کس په کور کې شریک وي او د هغې 8 ورونه وي هغه دغه یو کس معاش یا درآمد نظر نور ورونو ته زیات وي نو آیا دا کس یو څه اندازه پیسې د خپل ځان لپاره ایښودلی شي؟ شرکت خود ورونو منځ کې جناب شرط صاحب موږ تاسو کې خدا غلط رواجونه ډېر دي د پښتنو کې زموږ تاسو الله دې موږ تاسو ټول اصلاح کړي چې کورنۍ هغې پورې یو ځای چې څوک کړوسي نه شي دا د شریعت نه حرامه ده ځکه چې ورور د ظلمی شو هغه ځان جدا کړه او زموږ خلک دې ته خوشبختي وایي دې له خوشبختي اتفاق وی جوړ دی دا بې اتفاق دا دي که نه دی دې کې بیا ډېر غمجین چې په لار مړ شي د پلار د مرګ پورې یو ځای بیا لانجې په پټو باندې لانجې په کورونو لانجې پوه نه شي نو ښه خبره دا ده چې کور مخکې نه جدا کړي متوجه او که بیا هم دوی خو د پښتنو جامع د لازمي دغه ته نشته شرط یې نشته نو که ته د خپلو پیسو نه شي اخلي خو ستا خپلې ګټلې پیسې دي تا ته کوم ګناه پکې نشته. بله پوښتنه هم دی سره ورته ده وایي که چېرته په دې وظیفه کې شخصي کې امتیاز راکړ شي بخششي راکړ شي په دې کې خو به راسره کورنۍ شریکه نه وي نه دا د کورنۍ ورسره شریکه نه کورنۍ په هغه شي کې شریکېږي چې د پلار نه میراث پاتې. یو بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب په نفلو کې په سجده کې دعا کول وی څنګه دي لکه دا دعاګانې زه کوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لکه دا دعا ربي هب لي من الصالحین داسې نورې هم کوم وی دا دعاګانې په نفلو کې په سجده کې څنګه دي؟
په سجده کې په نفلو کې پیغمبر رسم ډېرې دعاګانې کړي دي، ډېرې دعاګانې. د خدای پیغمبر به دومره په سجده باندې اوږد شو چې اصحاب کرام هم وایي چې مړ شو، وفات شو، خدای نخواسته روحي قبض شو که نه، دومره اوږده هغې دا دعاګانې کولې پکې. ښه. ربي هب لي که نه، ربي اغفر لي ذنبي دقه جله اوله واخره وعلانيته وسره، ډېر دعاګانې حدیث کې راغلي. بله پوښتنه د شیخ صاحب، ما چې به مخکې د قرآن کریم تلاوت کوو خوند به یې راکوو راته، او زړه به مې غوښته چې ډېر زیات نور هم وکړم، او اوس چې قرآن کریم راواخلم نو زړه مې غواړي چې بیرته یې کېږدم، نه پوهېږم چې دا به څه علت وي. نو دا خو د شیطان وسوسه ده. شیطان او نفس نه غواړي چې ته هغه کار وکړې چې ستا پکې ثواب وي. سورت یاسین حتما وایه. سورت یاسین مونږ فضایل ذکر کړه مخکې، سورت یاسین دې وایي الله به بیرته ورسره مینه پیدا کړي. همدې ته پوښتنه ده، زړه مې نه غواړي چې راواخلم، زما زړه خفه دی چې په دې خو به زه ګنهګار نه شم. نه زړه خو زه چې چې باچا دی او په دې زړه کې چې عمل تیر شي په خوله باندې ستا خوښه نه ده که نه، خو زړه ده چې وسوسه پکې شیطان اچوي، هغه وسوسه باندې انسان ماخوذه نه دی. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب، دا وایي چې ما ډېر زیات د قرآن کریم ختمونه کړي دي، نو هغه وخت زه وړوکی وم، نه پوهېدلم چې د قرآن کریم څو سجدې تلاوت دي. اوس پوه شوم چې د قرآن کریم 14 تلاوت سجدې دي، نو رانه تېرې شوي دي، په ما فرض دي، زه نه پوهېږم چې ما څو وارې قرآن کریم ختم کړی دی او دا سجدې رانه پاتې دي، څه وکړم؟ هغه دې په خپل یقین باندې یقین نه دی، یقین دی لکه خپل یو سره یقیني شی که نه، چې تقریبا دومره به مې ویلې. دا اسلام کې خپل تحرا او فکر کول دا یو ځان ته مسله ده. جناب سیرت صاحب هغه د خپل ځان سره فکر وکړي چې دومره کارت به مې ویلې که نه، بله صاحب، نو انشاءالله هماغومره سجدې دي. بیا که داسې هم کولی شي چې تلاوت یې کړی دی نه خو هېر دي که نه، چې قرآن شریف کې 14 سجدې دي، یو وارې د ختم یوه سجده وکړي که نه، او بیا د بل ختم بله سجده وکړي که نه، امید دی چې خداوند متعال به یې غاړه خلاصه کړي. بله پوښتنه ده، داسې ختم راته وښایي چې دوی د اسنادو لپاره چې زه یې وکړم حتما خارج کې دي چې ورور ته مې اسناد ورکړي. هر کار چې د کې د ختم کې که صورت وي که تلاوت کې د الله د رضا دپاره یې کوه، چې الله راضي شو. من کان لله کان الله له، څوک چې د الله شو الله پاک د هغې شي، او چې الله ستاسو ټول کارونه یې برابرېږي. خو بیا هم ماستر من چې وکړي 100 کرته درود پر رسول الله وایه، بیا حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل 500 پیرې وایه، ورپسې بیا 100 کرته بیا درود شریف وایه، بیا د الله نه خپل حاجت سوال کوه، ټول مشکلات به د الله پاک حل کړي. یو بل پوښتنه راغلې ده په دری کې ده. السلام علیکم جناب محترم سیرت صاحب. وعلیکم سلام. و یک سال داشتم در خانه ما یک بچه جوان است که 21 ساله است. و در نماز صبح هر قدر که صدایش میکنم بیدار نمیشه، تا اندازه که سر و صدا و یگان حرف زشت زده میشه که ما از بیدار کردنش به نماز صبح منصرف میشیم. آیا در این باره ما مسئول هستیم که او نماز نمیخواند؟ و لطفا معلومات بدهید. بسر شما صرف یک صدا است دیگه، تو گردن شما بسته نیست، گردن شما خلاص شد باش دیگه. به پیغمبر علیه السلام خداوند متعال می فرمای و ما علیک الا البلاغ، بسر شما رسانیدن دین است، ابلاغ دین است. بله سر. دیگه کار دیگه مخلوقات است که میکنه نمیکنه. بله. پیغمبر ما شما که میده خب برای کلگی مردمان آمده کنه، به یهودا و به نصارا و به کلگی للعالم کافتا و للناس کافتا. پیغمبر ما شما الحمدلله رسالت خود به کلگی مردمان رسانیده است. گردن اخلاص است، کسی که ایمان آورده فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر ان اعتدنا للظالمین نارا. گردن شما بسته نیست، بسر شما یک صدا کردن اخلاص. خب بله پوښتنه راغلی شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما یوه ډیره مهمه پوښتنه ده. زه یوه میاشت امیندواره یم، اوس راته یوه ستونزه پیدا شوې ده. زه ډیره شدیده وینه لرم. ډاکټر وویل چې تر اوسه جنین ښه دی، خو وینه لا هم روانه ده. اوس نه پوهېږم چې لمونځ وکړم که نه. دا خو د رګې نه وي جناب سیرت صاحب. هغه وینه چې د حمل په حالت کې هغې له استحاض وي، مرض وي، دا به د هر مانځه دپاره بېل بېل اودس کوي او خپل لمونځ به کوي. ښه بله پوښتنه ده. وی سیرت صاحب محترم، که دې په نوي ویډیو کې چې پوښتنې او ځوابونه دي دا راته ځواب کړه چې د فحش فلمونو د مخنیوي لارې چارې یا هم خاص ذکر او د شهادت ګوته په اتحیت کې په کومه کلمه پورته کیږي؟ دغه لپاره خو د آیت کرسي وي
چې خداوند آیت کرسي او ناشنا نظام دی پکې خداوند متعالی د بدو اعمالو د بدو فلمونو د لیدلو نه منع کوي زړه به یې صبر شي متوجه او د آیت کرسي د ویلی شوه خو یو که ډېره نه شي ویلی خو یو اته کرتې خو یې ویه اته کرتې وایي یو کرتې خپل مخ ته چوپ کوي یو کرتې ښي لاس ته یو کرتې ګس طرف ته یو کرتې شا ته یو کرتې اسمان طرف ته بل کرتې ځمکې طرف ته بل کرتې پسې خپل ځان چوپ کوي او بل کرتې لکه سړی چې یو مړی تېروي آیت کرسي داسې تېروي به د شیطان نه به خلاصوي فلمونه به بیا نه ګوري دویم موږ تشهد ویو اشهد الله اګوره اشهد الله اله الا الله الا الله کې به ښکته کوي الا الله کې به ښکته کوي اشهد الله اله الا الله صحیح شو بله پوښتنه راغلې وه مولوي صاحب که د بیې وفا په اړه لږ معلومات راکوي په دې اړه زموږ ځینې علما وایي چې دا بیې وفا خپله اصل کې ګروي سود دی یوه هیله ورته جوړه شوې ده نو آیا دا په رښتیا سره سود دی او که نه دې کې خو جناب سیرت صاحب ډېر علماو کتابونه لیکلي دي نو ښه خبره د پیغمبر علیه السلام چې کومې خبرې کړي هغه ناشنا خبرې دي وایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک هر هغه شی چې تا له په زړه کې شک شي ډاډه خپله مفتي دی واستفتي قلبک ولو افتاک المفتون خپل زړه نه فتوا وغواړه اگر که ډېر مفتیان فتوا درکړي دا ستا زړه چې دی دا الله په لاس کې دی متوجه نو هغه شی چې تا شک کې شي هغه پرېږده که نه مې کوه پیغمبر د خدای فرمایي وایي الحلال بین والحرام بین حلال بیان دي حرام بیان دي او بینهم مشتبهات من کې مشتبهات دي هغې نه ځان ساته ډېر ښه وایي مجبوري کې دروغ ویل څنګه دي شیخ صاحب وایي ما د ډېر دا چاره نه یار دا شا کړه ناروا د ضرورت په وخت روا شي که نه نو مجبورۍ کې خو سړی مجبوره شي خو بیا کتابونه لیکلي قرآن شریف کې که نه چې زړه دې مطمئن وي که نه نو چا سره که دروغ کې هغه بیا داسې مسلمان هم نه وي منافق وي نو بیا باقي نشته بله پوښتنه دی که یو شی پیدا کړي هغې سره به څه وکړي او که خپله استعمال کړي څنګه دی نه د شي پیدا کول خو دې کې خو بېل د لختې مسله ده دا ډېره ګوده مسله ده پوه نه شوې دا وایي چې دې کې به سړی اعلان کوي که نه چې دا شی د چا دی دا د چا دی ساتي به یې پوه نه شوې او اخر به بیا د الله په رضا سره ورکوي خاوند کې پیدا نه شو پوه نه شوې ته استعمالول تا لپاره ښه نه دي وایي که یو څوک درنه ورک شي او په تا باندې پیسې وي هغې سره به څه وکړو په دا باندې چې پیسې هغه د هغې ژوند ته به ګوري که چېرته وارثه وي وارثه به یې خبر کړي حتما هر څوک وارثه لري بله صاحب جناب سیرت صاحب خلک خپلوان لري دوستان لري پوه نه شي هغې ته دې ورکړي که وارثه پیدا نه شي نو بیا دې د هغې هغه صدقه کړي او روح د هغې ثواب دې د هغې روح ته ور وبخي بله پوښتنه وایي زما پوښتنه دا ده زه پوهېږم چې زموږ پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي چې خپلولي قطع کوونکی زما له امت څخه نه دی پخواني خلک وو د دې زمانې منافقین ما ډېر ځلې کوشش کړی چې خپلولي وپالم خو کله چې خپلوان مونږ کره تګ راتګ شروع کړي شیخ صاحب زما او مېرمنې ترمنځ غټ جنجال او بېاتفاقي جوړوي حتی خبره مرګ او طلاق پورې رسېږي نو هغې ګناه نه خو دا وایي ګناه غټه ده زه مجبور یم چې خپلولي قطع کړم ځکه زما او د بچو ژوند تباه کېږي زه پوهېږم چې هغوی ملامت دي زه څه وکړم دغه ټولې خبرې وایي مولوي صاحب ته وکړه ډېره مولوي صاحب او مولوي صاحب په ما ډېر ګران دی جناب سیرت صاحب یو خو زموږ او ستاسې خپلولي موږ کاکا زوی او ماما زوی او د ترور زوی ټول ځان موږ وله وایي راځه کور ته راشه څوک چې نامحرم یې بیخي کور ته مه پرېږده خپلولي قطع کول خو څه کوه خپلولي سره مه قطع حجره کې کښېنوه خپل کور ته بیخي خپلې ښځې ته زنانه ته یې مه پرېږده ځکه چې خپل کور ته دې پرېښود په کور کې در لانجه جوړوي سیرت صاحب پوه شئ نو داسې خلکو سره خپلولي چې دا خو مشکل لري که نه مشکل دی پکې ځکه ته خو ورسره خپلولي کې هغه فساد ګوري ته ورسره ولو کې هغه ورسره فساد ګوري نو داسې خلکو سره خپلولي کول یو مسلمان قطع کول د خپلولي دا معنی چې ته مړی ژوندی ورسره پرېږدي ته خپله دا ستا ښځه چې ده دا خو د هغې خورزه نه ده نه یې ورېره ده نه یې هغه شرعي محرم دی نو دې خلکو د خپله ښځه بیخي پرېږدمه او نه ما کور ته دا خلک پرېږده جنجال درته جوړوي ټول کورنۍ تباه کوي هم شرعي جنجال دی او هم چې دی دنیوي جنجال دی بله پوښتنه دا ده چې ناپوهۍ کې ډېری ګناهونه ویرانه شوي ډېر پښیمانه یم وجدان راته اجازه نه راکوي چې الله جل جلاله دې نه معاف کوي خو هر وخت هم دا غم کوم چې ګناه خو نه خو دې ډېرې کړي دي الله دې نه معاف کوي غټ تشویش راته پیدا دی چې څه وکړم دا خو هېڅ تشویش په دې ونه کې چې زموږ رب داسې رب دی
شیطان چې کله الله پاک لعنتي که د جنت نه ویست جناب سیرت صاحب قسم یې وخوړ زما د ستا په ذات قسم یې لاضلنهم اجمعین ستا ټول بندگان به ګمراه کړم که نه او اکثر به شکرګزار مندنه کې الله ورته قسم خوري وایي زما د خپل ذات قسم چې تاسې زما تا او ستا لښکرې به دوزخ ته واچوم الا عبادک منهم المخلصین مگر هغه ستا مخلص بندگان به ایمانه بچ شي او پیغمبر علیه السلام قرآن کریم موږ له د توبې امر کړی دی چې توبه الله له وباسي په دې کې بې شک مه کوه چې دا به قبوله شي که قبوله به نه شي په اخلاص التائب من الذنب کمن لا ذنب له پیغمبر د خدای فرمایي توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه بالکل ګناه شي نه کړي په دا مؤاخذه کې د خدای پیغمبر ونه ته ګوره وجدان نه دا د شیطان د وسوسې درشي وجدان څه معنی شیطان درته ناسې چې پام کوه توبه ونه باسي توبه وباسه ګناه ټول معاف کېږي سبحان الله دا د خدای د پیغمبر بله پوښتنه دا ده چې ما داسې اورېدلي وه چې په خارج کې څوک ژوند کوي د هغوی بچي چې کوم ګناهونه کوي د دې ګناه د پلار په غاړه ده ځکه چې خارج ته یې پلار راوړي نو ګناه خو چې دی چېرته یو څوک که اسلامي هېواد کې چا ګناه وکړه هم په خپله مسؤل دی هغه پلار چې دی پیغمبر علیه السلام وایي د حدیث دی چې کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هر ستاسې هر یو کس سپینکې دی او هغه نه به د خپلو میږو پوښتنه کېږي نو مطلب دا چې مور پلار د اولاد په داسې لار نه سوق کوي چې د ګناه لاري او که د ګناه په لار سوق کړه دا ورته په ګناه کې شریک دی د آدم علیه السلام زوی ګناه وکړه هغه قتل یې وکړه قابل لا پس حابل شهید کړه و د قیامت پورې څومره چې خلک ګناه کوي او قتلونه کوي هغه قابل ځوان پکې شریک دی قابل پکې شریک دی قابل په دغه کې شریک دی په عذاب کې شریک دی بله او بل پوښتنه راغلې وایي چې لومړی خو السلام علیکم ورحمت الله محترم سیرت صاحب مولوي صاحب وایي ښه موضوع مو د سوال او ځواب نیولې دی نه مننه کوو علیکم سلام دا وایي چې یوه پوښتنه وی مولوي صاحب مبارک نه زه اول یونان کې وم وایي دا نمبر هم د یونان دی اوس فرانسه کې ویله نن نه شپږ کاله مخکې روژه کې فیسبوک میسنجر ته یو پیغام راغی یوه کونډه خور وه د سوریې نه وایي ما استخاره وکړه او الله جل جلاله ستا نوم مخې ته راوستلو پیام مې درته راولېږلو ډېری یتیمان بچیان لرم په کور کې هېڅ هم نشته د خوراک په عربي لیکنه یې کوله شیخ صاحب چې دا خبره یې وکړه ما ورسره واده وکړه چې پیسې به در ولېږم وی ور ومې لېږلې ویډیو یې راولېږله ماشومانو یتیمانو بغیر د وچې ډوډۍ وی څه نه په حقیقت کې وی په حیث د یو مسلمان هره میاشت مې کومک ورلېږلو 200 یورو آخر کې ویل چې ته ښه مسلمان یې واده در سره کوم خاص د یتیمانو بچیانو دپاره په ساده صوتي غږ کې وی میسج راولېږلو وی اوس زه د پخوا په شان مالي امکانات نه لرم که یې پرېږدم دوی راپسې خفه کېږي یتیمان دي که یې نه پرېږدم مالي امکانات نه لرم وی په دې هکله مولوي صاحب که کومه رڼا واچوي یعنې د اسلام له طریقه کومه دعا وظیفه تلاوت تر څو دا مشکل حل شي وی په لا اله الا الله چې زیات محتاج دي دې کې شک نشته دی چې په دنیا کې محتاج خلک ډېر دي جناب سیرت صاحب خو الله فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها خداوند متعال فرمایي چې مکلف نه دی انسان مګر په د اندازه د هغې د توان باندې نو ستاسو څو چې توان و تا پیسې ورلېږلې صحیح ده او د هغه مشکل حل کېده چې توان دې نشته نو تا باندې دا مشکل تا باندې دا لازمه نه ده چې ته هغه له پیسې ورولېږي دا ستا توان نوتې خبره ده که نه کله خدای بیا توان پیدا کړي بیا شروع کړه ورته بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب دویم د بعضې فلمونو نه د مخنیوي لارې چارې غوښتنه کړې چې څه باید وکړو ورسره یې لیکلي چې سیرت صاحب کور ته مو بې اتفاقي راغلې ده ټوله ورځ به جنجالونه وي وایي زه خو یې لیونی کړی یم نیستي هم ډېره ده سختو مشکلاتو رانیولي یو کله یو ذکر یا هم یو عمل وي او که مو په یو خپرونه په دې بحث ډکه کې چې الله موږ له دې مشکلاتو نه راوباسي خپرونه خو هم پې کړې م ده او بیا به یې ونیسو خو اوس دوی لپاره بیا به یې ورته ویو جناب سیرت صاحب ته چې اوس مثلا تلویزیون ته ناست دي صحیح ده اوس موږ تلویزیون کې مدینه منوره ګورو یا مکه مکرمه ګورو مثلا که نه دې کې ثواب دی ستا سره دین سره مینه پیدا کېږي او ته چې هغه فلمونه ګوري هغه ناروا فلمونه ګوري د دې اثر دا دی چې په دې کور کې به غمونه پیدا کېږي په دې کور کې به مصیبتونه پیدا کېږي تا نمونځ هم پکې په وخت کې لاړ شي سړی بېنماز هم شي که نه نو دې نه ته لاس واخله نیک اعمال شروع کړه ټول کارونه خپله جوړ شي
یو بله پوښتنه راغلی شیخ صاحب، وایي زه یو تکلیف لرم، زما ټول بدن سوخ کوي، معاینات مې هم کړي دي، کومه نتیجه نه ورکوي، د دې دپاره کوم علاج راته وښایي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا دواء ل99 داء، دا د یو کم سلو مرضونو دوا ده. هر مانځه پسې 140 ګشتې وایه، 140 کرتې، الله به دې ټولو مرضونو نه خلاص کړي. لږ تفصیل کړی شیخ صاحب، دا وایي چې زما بدن حساسیت لري، چې کله کوم کار کوم او بدن مې خوله شي بیا مې نو بدن بخار او حساسیت کوي، دوا هم استعمالوم خو دغه تکلیف مې ورک نه شو. دا بدن خو ستا الله پاک پیدا کړی او د خدای پیغمبر دا دوا ښودلې چې لا حول ولا قوة الا بالله دواء ل99 داء، دا د یو کم سلو مرضونو دوا ده. هر مانځه پسې قضا کومه 140 کرتې وایه، په ځان یې دموه، یو اوبه پې دموه، غسکه، خداوند متعال به شفای کامله او عاجله درکړي. بله پوښتنه راغلې، لومړی سلامونه ویلي چې علیکم سلام ورته وایو. پوښتنې دا ده، وایي ما له تاسو څخه یو پوښتنه درلوده، هغه دا چې ټول دیني علما وایي چې د خاوند حق دا دی چې پر میرمن او د هغې پر میرمن، اما یو عالم تر ننه دا نه وایي چې په کوم شرعي معیار برابر خاوند، او یا دا چې هر رنګ شخص چې وي خو مقصد خاوند وي. څوک چې فاسق او فاجري هغوی سره به ظاهري زړه کې ورسره محبت مه کوه که نه، نو ظاهري په د هغې خدمت ځکه کوي چې ستا خاوند دی، تا له خدای درکړی که نه. که چې خاوند دې خوښ نه وي خو مخکې به دې نه کولې، او چې اوس دې کړی دی پوه نه شوې، دا کولی شي چې هغې نه خپل ځان دې خلاص کړي داسې خاوند نه چې هغه غیر شرعي خاوند دي. ها هو که نه، بله پوښتنه شیخ صاحب، دغه شرعي خاوند هېڅ څوک هم نه کوي، شرعي خاوندان هېڅ څوک هم نه کوي. دا ښځې ټول چې دي ټول ګناه په دې ښځو کې ده. اول خو جناب سید صاحب واده نه کوي، وایي زه تعلیم کوم، تعلیم چې وکړي وزیر، ښځه چې وزیره شي زړه شي، تا به څوک څه کړي؟ بله نه خلک خو پېغله جلۍ کوي. او که نه، نو ته که تا یو عالم د دین کړی وی، یو نیک سړی دی کړی وی، حافظ د قرآن دی کړی وی، مثلا که نه، اوس چې ښځه له وایي چې واده، هغه وایي چې پارسیوانان وایي بسر انباق نمیگیریم. حال دا چې د خدای پیغمبر او خدای موږ له اجازه کړې که نه ده کړې چې څلور ښځې وکړي، او دا ښځه چې دا چې دی دا عالم وي، ښه د په حق پوهېږي. او یو جاهل چې هغه اتلس کلنه لکي او هغه شراب څکي، چرس کړي، پوډر څکي، خپل واک نه لري، اختیار نه لري، کاروبار نه لري، به څه کوي؟ داسې دیندار عالم که سره نکاح کوه چې په دین باندې پوهي، متوجه چې هغه یا علم یې کړی او یا یې حفظ د قرآن کړی او هغې سره ترجمه کړي، حدیث یې ویلي، حقوق وپېژني، او یا کم نه کم د تبلیغ حقوق لګولی که نه، خارج کې خو تبلیغان ډېر دي که نه، چې هغه هم لږ وګرځي، لږ خو به هغې نه نور خلکو نه ښه دی، بله دین باندې پوه دی. بله پوښتنه راغلی شیخ صاحب، دغه دعا اللهم انی اسألک العفو والعافیه فی الدین والآخره، وایي چې مولوي صاحب د لاعلاجه ناروغیو لپاره وښودلی وی، دا موږ څو ځله ووایو، کله ووایو؟ په زورونه یې سوایم، سهار او ماښام یې درې کرتې وایه، اللهم انی اسألک العفو والعافیه فی الدین والآخره، 3 کرتې سهار وایه، 3 کرتې ماښام وایه. یو بل ور پوښتنه رالیږلې، وایي چې شیخ صاحب یو خپرونه کې یوه کیسه کړې وه چې په کونړ کې یو مولانا صاحب و چې هغې به 250,000 ځلې لا اله الا الله ذکر کوو، بیا ورته هغه 3 کسه چې راغلي وو چې ویلي چې زه د مولانا صاحب نه دعا غواړم، او بل کس چې ویلي مولانا صاحب بدن ماته انګور ږدي، نو د هغې له راتګ څخه مخکې د مولانا صاحب ته پته لګېدلې وه چې دا 3 کسه د څه لپاره راغلي، نو آیا که موږ هم دا ذکر وکړو دغه مقام ته به ورسېږو؟ سبحان الله، دا ذکر خو هغې ډېر کړی دی، ته چې کم هم وکړې، ته فقط 1000 پیرې لا اله الا الله وایه، 1000 پیرې لا اله الا الله، دې له فراست و جناب سید، بله صاحب، یو علم غیب دی خاصه د الله پاک ده، یو اطلاع الغیب ده که نه، او یو انباء الغیب دی، یو اخبار الغیب دی، دې کې فرق دی. ښه، دې له فراست ویل کېږي، متوجه؟ یو حدیث پرته بیان کومه، دې باره کې خو وخت ما سره کم دی. عثمان صاحب یو صحابي په عثمان صاحب داخل شو، او دخلت على عثمان، وایي زه په عثمان صاحب داخل شوم، وكنت رأيت في الطريق امرأة، په لاره کې مې یو ښځه ولیدله، ښځه روانه ده، وتأملت جمالها، د هغې په حسن جمال کې ما فکر وکړ، وایي هر کله فلما دخلت على عثمان، هر کله چې په عثمان صاحب داخل شوم، وایي ما ته ویل يدخل علی احدکم وآثار الزنا یظهر فی عینیه یا ظاهرة فی عینیه،
یو له تاسې نه په ما داخلېږي حال دا چې اثار د جنت د هغې په سترګو باندې ښکاري، په سترګو کې ښکاري. وایي زه تعجب شوم چې عثمان صاحب خو زه نه یم لیدلی چې ما پردۍ ښځې د په لار کې لیدل کړي وو. وایي ما ورته ویل چې اوحین بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا د خدای د پیغمبر نه وروسته هم وحي راځي؟ ته له وحي وشوه چې دا خبره ماته کې؟ هغه ویل لا لكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. دې ته فراست صادقه ویل کېږي، فراست د مؤمن. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. د مؤمن د فراست نه یېرېږه، فراست د زړه رڼا ته وایي، لکه د زړه سترګې الله انسان ته ورکړي، د هغه د الله په نور باندې لیدل کوي. دا علمي غیب دی، دا کیسه ده چې انسان مسلمان چې زر پرې کته کلمه ووایه تل خپل بدن کې انقلاب راولي. دغه کمالات پکې راځي، دا کمالات پکې راځي، په سترګو کې انقلاب راځي. په دې وایي عمل وکړي که نه پوه نه شي بله چې گوش بند، چشم بند که نه او زبان بند. ژبه دې بند دي کې غیبت ده، سترګې د ناروا کتلو نه بند کړي، غوږونه د ناروا اورېدلو نه بند کړي. یعنې یوازې کلمې ذکر نه دی، خپله نه دی چې ناروا نه بند شي که نه کار په خپله جوړېږي. یو ورور کویټ څخه پوښتنه رالېږل شیخ صاحب چې 5 ورونه یو، 2 افغانستان کې او 3 په کویټ کې یو کور شریک و. ورونو وویل چې دا کور به خرڅ کړو او وویل چې که تاسو کې څوک اخلي نو $1000 د نورو څخه ارزانه. نو مشر ورور ویل چې دا کور به په $9000 زما شو. ورونو ورته وویل چې بالکل ستا شو خو پیسې به نغدې وي. له دې خبرې یو میاشت تېرېږي خو ورور خبر نه اخلي. دا کور یې هلته په رهنما کې ویساب کړی دی مشر، نو هغه ورته په $60,000 خرڅ کړی په رهنما کې. اوس مشر ورور وایي چې د مسافر ورونو ته وایي چې دا کور خو ما له تاسو اخیستی و او زیاتې پیسې زما حق کېږي. خو ورونه یې ورته وایي چې تا خو موږ سره نه خط لیکلی او نه دې یو څوک راته کېنولی او نه دې پیسې راکړي دي، دا به څنګه کېږي؟ نو د ورونو منځ کې معامله ده، تاسو هغو سره خبره کړې ده چې مونږ په $9,00,000 درکړی، صحیح ده که نه؟ او $9,000 اوس چې هغه کومه ګناه کړې هغه د هغې خپله ګناه ده، خو تاسو څخه په $9,00,000 درکوي. متوجه؟ تاسو سره خبره کړې، هغې کې د تاخیر چې کړی هغې کړی د هغې ګناه ده، صحیح ده؟ نور خو کور د هغې دی، تاسو په خوله باندې انسان په خوله تړلی دی، وایي غوی په رسۍ تړلی په موږي باندې که نه، او انسان په ژبه تړلی، بله په ژبه هم ورسره کړي. هو نو المرء یؤخذ بإقراره. هو که نه؟ راځو بلې پوښتنې ته. ورور له ترکیې څخه پوښتنه رالېږلې شیخ صاحب، دا وایي چې خارج ته مسافریت ته راغلی یم، کوژده مې کړې، واده نه لرم، د ورونو څخه جلا یم، 4 یا 15 لکه افغانۍ هم لرم، وایي په ما سرسایه او اختری کېږي که نه؟ نو په تا سرسایه خو خود کېږي او اختری هم در باندې کېږي. ها اختری هم در باندې کېږي، سرسایه هم در باندې کېږي. ورکه یوې خور پوښتنې رالېږلې، دا وایي چې که یو څوک د جمعې په شپه باندې په هدیره کې څوک د خپل پلار یا مور په قبر تلاوت کوي نو ثواب ورسیږي، خو که یو څوک د هدیرې نه ته نشي تللی او له بل ځای څخه سوره یاسین تلاوت کوم او هغه پسې بخم، وی آیا دا ثواب زما مور و پلار ته رسیږي؟ له نږدې او لرې فرق خو به نه وي؟ هېڅ فرق نشته، دا نږدې او فرق ما او تا کوي، الله پاک ته ټول نږدې دي، الله ته خو ټول نږدې دي، الله ته قریب دي. راځو د بلې خور پوښتنې دا وایي که یو څوک په قرآن کریم آیاتونو باندې چپ لاس تېروي، کومه ګناه خو به نه لري؟ که عذر ونه لري باید ښی لاس پې تېر کړي، خو که چپ لاس یې تېر چپ لاس تېر کړه مشکل بعضې وخت کېدای شي چې د خلکو مشکلات یې جناب سیرت صاحب که نه. یو ملګري ما ته ویل دا زه تسبیحات په دې ښي لاس ویمه، چا راته ویل ښي لاس تسبیحات وایه، په دې چپ لاس یې مه وایه. ما ویل پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې پیغمبر د حدیث کې راځي چې پیغمبر د خدای په تسبیحات په ښي لاس کول، صحیح ده؟ ته هم په ښي لاس کوه، مستحبه طریقه ده، لیکن که په چپ لاس یې ګناه نشته، ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. قیامت کې به الله وایي د لاسونه موږ سره خبرې کوي، نو که د لاس د عمل دې پرې کړی او بل خو دا شمار دی، شمار دی که نه؟ خو دا خو کلمه نه وایي، دا کلمه په خوله باندې وي، بلې نو که شمار په ښي لاس باندې وکړي د الله نوم په خپله په داسې په خوله یې او په چپ لاس یې شمارې، ده کې هم څه ګناه نشته، ځکه آیات شریف دی چې لاسونه دې خبرې کوي او دې لاس چې د الله ذکر کړی. مال چې وایي دا حرام دی، مال دا قرآن شریف واله ونیسه، قرآن شریف په 2 لاسونو ونیو، مال غلط دی کار دی وکړه، دا په چپ لاس ونیولو، په ښي لاس یې نیسه که نه، په ښي لاس یې خلاصوه که نه، او بې ادبي ده په یو لاس، نو چېرته کوي؟ ځکه کېدای شي امکان نه لري که نه. نو موږ او تاسو دپاره د الله د لاسونو کې تسبیح پیدا کړي که نه، نو دا داسې نه ده، دا لاسونه موږ تاسو پاک وینځو. بعضې خلک وایي د چپ لاس د بیت الخلا دپاره دی، صحیح ده،
لیکن هلته موږ ته صابون باندې دا امر د پاکۍ چې دی بله که نه الطهور شطر الایمان پاکوالی جز د ایمان دی بله لاسونه پاک وینځه صفا سوتری کړه بیا د کشمار په دې لاس کې په دې لاس کې پاک نشته دې لاس باندې بهتره افضل دی که په دې لاس کې ګناه نشته راځو د دې بله پوښتنه ده وایي د دې ځای خلک ښه عبادت کوي ذکر کوي تهجد لمونځ کوي او په کورو کې خو چې کله چېرته مېلمستیا ته لاړ شي یا دوستانو کره لاړ شي هر سهولت ورته وي خو بیا لمونځ نه کوي مونږ نه کوي نه ګناهګار دی مونږ نه کوي ګناهګار بله پوښتنه راغلی شیخ صاحب وایي چې پاکستان کې مې ښه تجارت و خو تاوان مې وکړو اوس سخت قرضاری شوی یم اوس وی په سعودي کې یم او دلته مې هم کار سر نه نیسي دعا راته وکړئ او وظیفه راته وښایي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر سل کرتے درد اول ویا بیا 500 پیری رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا 500 غشتي ورپسې بیا سل کرتے بیا درود شریف ویا هر ماستون دا ختم کوه خداوند متعال به ټول مشکلات د خپل غیبي خزانه نه حل کړي دا ورو کې په تجارت کې رانه کومه سا وشي وي نو څه باید وکړم سوا توبه دی وباسي توبه بل بلوچستان څخه پوښتنه رالیږلې ده دې د ګیدړ سنګۍ په هکله پوښتنه لیکلې وې دا حرامه ده که حلاله ګیدړ سنګۍ خو دا نوم ما اوس واورېده دا فاسق او فاجر خلک استعمالوي دا ټول دا ټول حرام دي ښه یوه خور پوښتنه کړې وې چې خاوند مې له ما سره هم ښه چلن کوي خو نور پسې هم ګرځي شراب قیلون او نشې هم کوي وایي زه ورسره څو ځله جدي هم تللی یم خو نر دی زور مې پرې نه رسېږي د خاوند د اصلاح لپاره یو عمل راته وښایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما دغه دعا دی د اللهم ربنا پسې وی یو کرت دی وی بس الله پاک به خاوند اصلاح کی زمونږ دایمي یو ډاکټر صاحب دی لیدونکی دی سره دی چې ډاکټر صاحب سره مې واده هم کړې وه چې زه به په دې باندې مستقله برنامه کوم خو چې انشاءالله ژمی راغی پوښتنه یې د جرابو د پاسه مسه وه پوښتنه یې لولم له سویډن څخه دی مننه دې کوم ډاکټر صاحب څخه خاص دا وایي چې زه یو ډاکټر یم او ستاسو مخکې سوالونو کې په جرابو د مسه کولو شرایط لیدلي خو دلته یو ډېر عالم او ډاکټر هم دی او د عراق دی ما یو ورځ په جرابې وویستلې نو هغه ماته وویلې چې ولې جرابې وباسي ولې پرې مسه نه کوي نو ما ورته ویل چې زه په حنفي مذهب یم او زما ټول شرایط ورته بیان کړو خو هغه راته وویل چې امام ابو حنیفه رحمه الله هم کومه خاصه جرابه نه ده ښودلې چې فقط جلد پکې معلوم نشي او زما د باور لپاره په بغداد کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مدرسې امام ته مې زنګ ووه او هغه هم قناعت راکړ وی د دې ویل چې جلد پکې ښکاره نه شي وی څه خبره نشته نه هغه جرابې چې جناب سیرت صاحب وبکش کوي زمونږ په مذهب کې په مس روا نه ده هغه جرابې ما لیدلي متوجه شه هلته په جامع ازهر کې یو اسلامي موزیم دی په هغه کې هغه جرابې ما ولیدي هلته په مصر کې شته دی ده هغه جرابې چې مسه پې کېږي هغه جرابې ما ته خلک وخو چې دغه جرابې د مولوي مبارکه یعنې د نبي علیه السلام په وخت کې خو دا چینی جرابې نه وي آفرین دا چینی خو نه وي که نه هغه جرابې چې څه وي لکه موږ تاسو ماسې چې استعمالوو هغه به نه کش کوي بس ماسې باندې مسه کوي خبر نشته ماسې چې ورته وایو خلک خرڅېږي خو یې دي سرمند هغه سرمند او به نه جذب کوي هر هغه جرابې چې جذب کوي د امام صاحب مذهب په مسه روانه ده په دې باندې علما زموږ یو عالم دلته موږ سره مفتي صاحب دی یو کتاب لیکلی مجمع البحرین على المسح على الجوربین په دې باندې ښه تحقیق کړی چې د مسه په کومه موضوع روا ده او زموږ استاد فقها لیکي چې مجلدین منعلین که نه او لا ينجذبان الماء هغه مجلدې چې جلد ولري که نه لاندې نعل ولري او هغه اوبه نه کش کوي نه جذب کوي په هغې د امام صاحب په مذهب باندې په هغې جراب مسه روا ده په دې نورو جواب مسه روانه ده له سویډن څخه بله پوښتنه ده وی چې که یو څوک له دولت څخه کومک اخلي بیا وروسته تور کار کوي بیا هغه تور کار ته ځي وی دلته دوه ډوله خلک اوسېږي یو ډله خلک چې دلته راځي شیخ صاحب ژبه وایي پوهنتون وایي او بالاخره کار کوي او په قانوني ډول هر څه کوی شي ځکه کار کوي یا ټکس ورکوي بله ډله خلک دي چې کار نشي کولی چې سپین ږیري وي یا معیوب وي نو دولت معاش ورکوي او خوراک کالي او د دې شیانو اجازه لري خو د قیمتي شیانو اجازت نه لري چې واخلي بله ډله خلک چې ټګي کوي او دغه ځان په دروغ ووهي چې مونږ کار نشو کولی
نو دولت هغوی سره کومک کوي، خو دوی اجازه نه لري چې د مرستې اخیستلو په جریان کې کار وکړي. نو دوی بیا تور کار کوي چې غیر قانوني دی. نو دا وایي چې زما په نظر دا حرام دی. دا کار د دولت څخه په پټه کوي چې دا پیسې په حقیقت کې د مجبورو خلکو حق دی. هغه دولت خو اسلامي هیواد نه دی. دا خو چې شیخ کار صاحب یو کوي قسم دغه هم دی که نه؟ نه، دا چې کار تور کار کوي خپل ځان خپله وباسي جناب سیرت صاحب. تور کار دا معنا وزه خپله خو هلته د بیچاره حق خو یې واخیسته. د باچا بیچاره خو هر نه، چا دوی ته چې دا کمې پیسې ورکوي شیخ صاحب، زه به ته لږ واضح کړم، ها دې دپاره یې ورکوي، دوی ورته چې موږ کار نشو کوی. ټیک، او کار کولی شي، هغه هم کار کولی شي، هغه هم لټان دي. اوس دوی وایي چې موږ کار نشو کولی. مثال هغه د دې ټول مصرف ورکوي، د خوراک څښاک ټول مصرف یې ورکوي. پوه شو؟ دولت ته یې ویل چې نشو کولی، بیا پټ کار کوي. نو یو مسلمان باید دروغجن نه، مسلمان باید دروغجن نه وي. ځکه دروغ خو یې وکړه، او بل هغه چې دې ته کومې پیسې ورکوي هغه د هغه چا لپاره چې هغه غریب وي، سپین ږیري وي، معیوب وي او کار نشي کولی. دا خو کار کوی شي. نه، دا چې کار کوي، دا کم کار چې کوي، چې کوم وخت کې کار کوي، دې وخت کې دې د کار اجازه نشته. نه نشته ورته، نه د دولت لخوا نشته، ځکه دولت پیسې ورکوي. دولت پیسې صحیح ده. بلې دولت پیسې ورکوي، دغه د پیسې چې دا کم کار وکړي، د دې کې د چا مشکل پیدا شو؟ دوی کې دا مشکل شو شیخ صاحب. یو خو دا مشکل شو چې د ځان ته پټ کار وکړو، تور کار له دولت نه پټ چې وکړو. یو خو د دولت نه پیسې واخیستې، د هغه چا پیسې د واخیستلې چې هغه چا ته ورکول کېدلې چې هغه کار نشي کوی، کمزوری، بدن نه کمزوری، یو معیوب وي. اول خو د هغه پردی حق واخیستو. دویم دا چې دروغ یې وویلې چې زه کار نشم کوی خو کار کوی شي. دریم دا چې حکومت ته ټیکس هم ورنه کړه. دا د اکبر بچه لټان دي. نو ښه صحیح لټان دي د اکبر بچه. نو دا د دنیا چې دا جناب سیرت صاحب وایي الدنیا غادرة لا یحصل الا بغدر. دنیا خپله غادره ده، په غدر باسلې. دا خو په هغې وطنونو کې نه دی، هغې وطنونو کې دلته خو د اسلام کې اسلامي نظام خو بېل نظام دی زموږ استاد ښه. اسلامي نظام کې دا کارونه حرام ځکه دي چې هلته خپل قانون موجود دی، اسلام کې موږ تاسو موجود دی. موږ د اسلام خبره کوو که نه. هلته خو کفري قانونونه دي، د کفري قانون خپل کار دی. کفري قانون باندې موږ تاسو مکلف او مجبور یې چې هغه کار وکړو. پوه نه شوې؟ خو بیا هم د یو مسلمان په صفت خو دروغجن دروغ خو ویل. مسلمان په صفت خو قربانه شم، مسلماني چېرته ده؟ مسلمان چې مسلمان په صفت کار کوو، خو دروغ ویل، دروغ ویل خو مطلق کافر سره حرام دي، شک نشته دی چې کافر سره حرام دي، دروغ به نه وایي. ځکه چې هغه په دې دومره شفقت کوي، او هغه په دې دومره شفقت کوي او دای د شفقت په وړاندې دومره دروغ دوکه کوي. نو بعضې مسله چې تا ظاهر کړل، داسې لکه چې یتیم هغه مسکینانو حق خوړل کېږي که نه، نو دا کار ورته ښه نه دی، غیر اولا دی، ناروا دی. بله پوښتنه یو خور رالیږلې شیخ صاحب، دا وایي چې مور مو پخوا مړه شوې ده، 8 کاله مریضه وه، منځونه ترې پاتې دي، روژې ترې پاتې دي. نو د دې څه خیرات یا فدیه ورکولی شو؟ څوک نه و چې مخکې راته لارښوونه کړې وی، او په دې هم هغه وخت موږ نه پوهېدو چې ته په اشاره لمونځ کړی وی. نو اوس څه وکړو؟ دا به فدیه ورکوي. وارثانو که فدیه د ځان نه ورکړه، دا کتابونه زموږ استاد فقهاو لیکي. نو الله پاک ته امید دی چې دا قبوله شي. که هغې وصیت کړی که نه یې کړی که نه، وارثان یې خپله کولی شي چې د هغه ټولې فدیه ورکړي. فدیه دا معنا مثلا موږ تاسو د روژې د میاشتې د ورځې څو فدیه ورکوو؟ 100 روپۍ، 100 افغانۍ. دلته هلته خپل حساب وي که نه، لکه 100 افغانۍ حساب کړه، درمیانه حساب چې وکړي، د میاشتې 3000 چې هغه د کلونو حساب دې وکړي، هماغه پیسې دې فقیرانو ته ورکړي. بله پوښتنه د وی سوره کهف د جمعې په ورځ راڅخه کله پاتې شي، آیا ضروري ده که نه بله ورځ هم ویلی شو؟ نه، سوره کهف واره شپه ویلی شي. پیغمبر د خدای څوک چې سوره کهف د شپې ولولي ماخستن کې، وایي دې ځای نه نیولې تر بیت المعمور پورې ورته رڼا پالک الله پاک پیدا کوي، رڼا روښنۍ به وي ورته، هره شپې ویلی شي. د جمعې په ثواب ورځ ثواب ډېر لري. پیغمبر علیه السلام څوک سورة کهف د جمعې په ورځ ولولي، خداوند متعال د جمعې یو مکمله جناه صغیره ګناه معاف کوي او 3 ورځې ورپسې ورباله. سبحان الله. شیخ صاحب بله پوښتنه ده د دې خور وی که د عمرې پر ځای هغه پیسې راوخلو غریبانو سره کومک وکړو، د عمرې ثواب را رسیږي؟ خود رسي، ښه خبره ده. عمره خو سنت کار دی، او دا واجب دی چې غریب موړ کړي. وی د مور قبر مې په داسې لاره کې دی شیخ صاحب چې ډېر زوړ دی او خلک پې تېرېږي را تېرېږي، په دې زموږ غاړه بندېږي؟ خلک پې تېرېږي را تېرېږي، نه قبر د پاسه، نه قبر پاسه خو جوړ دي کي، هغې نه دې احاطه وکړي چې معلوم شي. هو. بل یو خور پوښتنه دا وی چې په خور مې دانې دي ډېرې،
دوا مو وکړه علاج یې ونه شو که یو دعا راته وښایي ځانو لپاره سورت فاتحه دی وایي جناب سیرت صاحب 21 کرتې یا 140 کرتې اوبه د پیدمۍ نو چې هر رقم مرض وي د سهار د سنت او فرض منځ کې ویلی شي او که داسې طریقه کوي چې سهار مانځه پسې 50 کرتې ماسپښین مانځه پسې 40 کرتې د مازدیګر مانځه پسې 10 کرتې ماښام مانځه پسې 20 کرتې ماوسه مانځه پسې 10 کرتې که نه دې ترتیب باندې وایي اوبه د پیدمۍ سکي دي دا ټول مرضونه یو ورور پوښتنه کړې شیخ صاحب که یو څوک غلا وکړي وروسته پښیمانه شي هغه کس نشي پیدا کولی وی پیسې سره به څه وکړو نو پیسې خو ما مخکې ویل چې لاروی کس دی او جبې والی لاروی کس جبې والی دی دا یې خپل د ګلانو توبه وباسي او پیسې دې هغه چې پټې کړي هغه یې صدقه کې ثواب دی هغه سړي پسې وبخي بل یو ورور 2 پوښتنې لري شیخ صاحب وایي چې زه خپله ټول منځونه په جمع کورنۍ مې هم لمونځ کوي خو بیا هم په پریشانیو کې راګیرو یو داسې نیک عمل راته وښایي او داسې دعا راته وښایي چې زامن مې هم په جمع لمونځونه وکړي او زمونږ کورنۍ مشکلات هم حل شي استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه 313 پیرې وایه دا د رسولانو تعداد دی د اصحاب د بدر تعداد دی د اصحاب تاریخ هم تعداد دی په دې اندازه وایي قضا کومه اوبه هم پې چوف کوه د موا ټول کورنۍ ته ورکوه ټول به الله اصلاح کړي یو خور پوښتنه رالیږلې مخکې هم رالیږلې وه شیخ دا ځل حتمن یو عمل ورته وښایي وی کوم داسې عمل وکړم چې مور و پلار په خوب ووینم سبحان الله نو د دې عمل دپاره خو جناب سیرت صاحب چې مور او پلار په خوب وویني نو 2 رکعته مونځ د ماسپښین لمانځه نه وروسته کوي او د هغې ثواب دی هر رکعت یې 11 وارې قل هو الله شریف لولي 11 وارې الحمدلله پسې 11 وارې قل هو الله نفل او سبا د مور پلار ته بخي په دې نه چې مور پلار په خوب کې راشي الله نه سوال کوي چې خدای خپل مور پلار ارواحان په خوب کې راولي الله به خوب کې ورولي بله پوښتنه شیخ صاحب وایي چې یو استغفار چې په لمونځ کې درود شریف څخه وروسته ویل کېږي نو اللهم ربنا خو پاتې که سړي نه پاتې شي دا نو څنګه کېږي د دعا ویل خو زموږ ستاسو مذهب باندې سنت دی مستحب عمل دی متوجي استغفار وایي د هغې په ځای وایم هو ودې وایي مشکل نشته بله پوښتنه راغله شیخ صاحب له لمانځه وروسته 3 ځل سبحان الله 3 ځل الحمدلله بیا الله اکبر وروسته 3 وارې درېیمه کلمه ویلی شم که نه وی دا ثواب لري که نه له دې ذکر نه وروسته وی 3 وارې سبحان الله 3 وارې الحمدلله 4 وارې الله اکبر چې وایم او لا اله الا الله وحده لا شريك له او درېیمه کلمه چې وایم څنګه وله الحمد وهو على كل شيء قدير حدیث کې دا راغلی بله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا وایه کنه یو شی چې منصوص په حدیث د پیغمبر نه ثابت هغه ډېر ثواب لري دا هغه شی چې هغه منصوص نه وي بلې خور خارج څخه پوښتنه رالیږلې وی خواښې مې شیخ صاحب په ما ډېر ظلمونه کول بیخي ډېر وی ما سره هېڅ ښه وضعیت نه کوو وارونه به یې راباندې کول د پلار مړي ته حتی پرې نه ښودم چې کور ته لاړ شم دومره ظلم یې کوو اوس وی دلته راغلی دا په ما تاوان ده بچي م ورته شپه ورځ نه ورکوي بس ما سره ده زړه مې نه غواړي چې ښه وضعیت ورسره وکړم وی څه وکړم کوم عمل وکړم داسې چې داسې یو لار راته وښیوئ چې ځکه دې خو ما سره دومره ظلمونه کړي دي کله یې راته سم نوم نه دی اخیستی سپېری راته ویل پلار مې مړو ته نه پرېښودلم اوس ما ته راپاتې ده هېڅ مې زړه نه غواړي چې ښه ورسره وکړم دا یو خو ستا د زړه خبره ده یو د قرآن او سنت خبره ده خواښې چې دی تا باندې حق لري له مور په شان باندې همداسې عزت یې کوه آینده کې به بیا ستا انګورګانې ستا عزت کوي که غواړې چې د دې عزت وکړي آینده کې به ستا انګورګانې ستا عزت کوي دا اجر به هلته خدای بیا درکړي ډېره مننه مولوي صاحب ډېره مننه دا چې تر دې دمه د لیدونکو څومره پوښتنې وي انشاءالله العزیز الله دې وکړي چې ما نه شیخ صاحب نه پاتې شوي او ټولې مې کړي له تاسو ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ زموږ لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه مو ترلاسه کړي وي که پاتې وي انشاءالله راتلونکي خپرونې هم شته که ژوندي وو بېلابېلې پوښتنې به راخلو او ځوابونه به یې تر تاسو رسوو تر بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې په لویه مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ